الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته ووایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بېزار یم، زه خو الله د عالمیانو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو همدغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنانو له الله نه وویریږئ او هر څوک دې دا وګوري چې د سبا لپاره یې څه کړي دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسې د ټولو هغو عملونو څخه باخبره دی چې تاسې یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغو کسانو په څیر مه کیږئ چې الله یې هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل، همدغه خلک فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅکله یو شان ته نشي کېدی، همدا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. که موږ دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تا به لیدلي و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه موږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته، په پټه او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی، همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته، هغه باچا دی ډیر مقدس، له سره تر پایه سلامتی یعنی له هر عیب نه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسی، په زور د خپل حکم نافذوونکی او د لویۍ څښتن لویي کوونکی. پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هستونې پلان جوړونکی او د هغه نافذوونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نومونه دي. هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسی او د حکمت خاوند دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.